د کوژدې وشول د پلار په کور ناسته وه. پلار یې 18 لکه ولور غوښته، خو ما او د کوژدنې مې په 9 کالو کې یو ځل هم سره ونه لیدله. د 18 لکه ولور او نورو مصارفو لپاره مې پوره 7 کاله مسافري وکړله. 9 کاله وروسته مې ولور ورکړ، واده مې وکړ. له واده څو میاشتې وروسته سهار د کور دروازه وټکېده، ورغلم. یو کس ولاړ و. تر روغبړ وروسته یې راته وویل کور ته مې نه بیایې؟ ما ورته وویل ته څوک یې او له چا سره دې کار دی؟ زیاته یې کړه بیخ دې شین شه، ته اوس ما نه پېژنې؟ ما ویل نه کاکا جانه، ولاکه مو له غریبۍ نه مغزه کار کوي. ویل یې واه لکه مسخرې مه کوه، زه ستا خسر یم. خسر؟ کوم خسر؟ ستا د کډې پلار. پلار؟ هو پلار. کاکا زه خسر نه لرمه، خو ښځه لرمه. هغه مې له یو دوکاندار نه په پوره 18 لکه واخیسته. موږ چې له دوکانداره سودا وکړو نور سیده کور ته راځو. اوس چې له هر دوکاندار سودا اخلمه نو هغه به کور ته راولمه. نو تا هم لاره غلطه کړې ده. ځه نو اوس خپل دوکان ته لاړ شه چې در باندې ناوخته نه سي.